بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، کچیر تاسو یو حاجت لري، هغه حاجت مو سرته نه رسیږي، نن د حاجت لپاره زه یو لمونځ در ښیم. داسې لمونځ چې مولانا اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله تعالی علیه وایي چې په دغه لمانځه باندې تر زرو کارو ډیر کارونه ما سرته رسولي دي د الله تعالی جل جلاله په فضل عظیم سره. دا لمونځ په پنجشنبه باندې کیږي. د ماخستن د لمانځه څخه به 1 ساعت حتما تېر سوی وي. 2 رکعات لمونځ دی. په لومړي رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته قل یا ایها الکافرون 11 واره ویل کیږي. په دویم رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته قل هو الله احد 10 واره ویل کیږي. لمونځ به همدا سر ته ورسوي، دواړو خواو ته چې سلام وګرځاوه، بیرته به ولاړ سي سجدې ته. په سجده کې به 10 واره اللهم صلی، 10 واره اللهم بارک او 10 واره ربنا آتنا فی الدنیا ووایاست. 10 واره به الحمدلله الحمدلله دا ووایاست. بیرته به د سجدې څخه سر راپورته کوي، لاسونه به الله تعالی جل جلاله ته لپه کوي، دعا به ورڅخه وغواړي، هر مشکل چې لري هغه به الله تعالی جل جلاله ته پیش کوي. زه باور لرم چې الله تعالی جل جلاله به د ستاسې حاجت سرته ورسوي ان شاء الله د الله تعالی جل جلاله په فضل عظیم سره. د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو تر نورو مسلمانانو ورسوي. الله تعالی مو برکتي کړي.